چې د مونځ او اودس سره داسې مینه پکار ده که مرګ زما ستا مخې ته چې زما او ستا په خوله د مونځ الفاظ یې ګورې که زمونږ په سر باندې درد رالی ټوله ورځ به مونځونه په کور کې ولې لکه طبیعت مې خراب دی جي زما او ستا طبیعت به د نبي صلی الله علیه وسلم د طبیعت نه زیات خراب شي او دا عامه بیماري هم نه وه هغه بیماري چې رسول الله پکې وفات شو د دنیا نه رخصت شو په داسې حالت کې چې نبي صلی الله علیه وسلم خپې نشي اوچتولی په خپله نشو راتللی صحابه کرامو نیولی را روان کړی دی ما په خپل ژوند کې داسې انسان نه دی لیدلی چې په داسې حالت کې مونځ ته راغلی خو زما محترمو زمونږه په نفس شیطان دومره زورور دی مړه که په سر درد یې کور کې نه کېږي ولې مړه وروسته به یې وکړي که نه خیر دی که نه زما محترمو دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه اهمه فریضه ده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى د دین اسلام ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو الله سبحانه وتعالى په موږ او تاسو پنځه منځونه فرض کړي دي زما محترم قرآن کې الله سبحانه وتعالى دا غ پنځو منځونو متعلق موږ ته بار بار امر تاکید د کولو حکم راکوي کله الله سبحانه وتعالى دا غي متعلق داسې انداز اختیار کی چې مؤمنان متقیان هغه انسانان دي یقیمون الصلاة چې هغوی به منځونه ادا کوي کله الله سبحانه وتعالى امر وکي اقیموا الصلاة زما بندگانو منځونه قائم کوي منځونه کوي په مختلفو الفاظو په مختلفو صيغو سره الله سبحانه وتعالى د مانځه په باره کې موږ ته وایي کله الله سبحانه وتعالى فرمایي حافظو اے بندگانو د منځونو حفاظت وکئ منځونه کوئ د منځونو پابندي وکئ زما محترمو د دې د اهمیت اندازه تاسو د دې نه ولګوئ
چې د اسلام ډیر احکامات بلکې ټول احکامات الله سبحانه وتعالی په دې ځمکه نازل کړي، په ځمکه فرض شوي. الله سبحانه وتعالی جبريل ته وحی کړي، جبريل راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ته او یو امر او یو حکم یې راوړی دی. خو واحد منځ داسې یو عمل دی چې الله سبحانه وتعالی نبی صلی الله علیه وسلم وغوښتل. د معراج په شپه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه برتلی وم اسمانونو ته، په اسمانونو کې بیا د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي. وی الله سبحانه وتعالی په ما باندې 50 منځونه فرض کړو. زه را واپس شوم، شپږم اسمان ته راورسېدم. موسی علیه السلام تپوس وکړو چې محمد رسول الله څه شی درکړه الله سبحانه وتعالی؟ وی ما ورته وویلې 50 صلاة، 50 منځونه الله سبحانه وتعالی زما په امت باندې فرض کړو. دا د موسی علیه السلام یو لوی احسان په ما او تا باندې دی. وی موسی علیه السلام راته وفرمیل ای محمده، زه الله سبحانه وتعالی بني اسرائیلو ته لیږلی وم، ما په هغوی باندې تجربه کړې ده چې بني اسرائیلو د ډېرو شیزونو طاقت نشو لرلی. زه په دې پوهېږم ستا د امت خلک 50 منځونه نشي ادا کولی. لاړ شه الله سبحانه وتعالی ته سوال او زاري وکړه چې په دې کې تخفیف راولي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه لاړم د الله سبحانه وتعالی خواته، ورته ومې ویلې چې رب العالمین په دې کې لږ تخفیف راوله. دو قسمه حدیثونه د دې په باره کې راځي. په بعضې حدیثونو کې دا ذکر راغلی چې الله سبحانه وتعالی ته 10 منځونه کم کړو، او په بعضې حدیثونو کې داسې راغلي چې الله سبحانه وتعالی 50 منځونو نه 15 منځونه کم کړو. نبی صلی الله علیه وسلم را واپس شو، موسی علیه السلام ته بیا تپوس کوي. دا سلسله جاری وه. د الله رسول به نبی صلی الله علیه وسلم به د موسی علیه السلام خواته راغلی، بیرته به د الله سبحانه وتعالی خواته یې ولیږل، تر دې چې 15 منځونه پاتې شو. موسی علیه السلام ورته وویل لاړ شه په دې کې م الله ته ووایه چې دا کم کي. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما ته د الله نه ډېره حیا راغله، بس دغه 15 منځونه کافي دي، زما امت به دا ادا کړي. زما محترمو د الله سبحانه وتعالی مهربانۍ ته ګوره. ما او تا د ورځې او شپې 15 منځونه ادا کوو، الله سبحانه وتعالی د دې 15 منځونو په بدل کې د 50 منځونو اجر راکوي. دا د الله مهرباني ده. زما محترمو زمونږ د دې امت عمرونه کم دي، مختصر دي، خو الله سبحانه وتعالی ورته په اعمالو کې برکتونه اچولي. الله ورته اعمالو کې دومره غټه مهرباني کړي چې یو سړی 15 منځونه وکړي، الله د 50 منځونو اجر ورکړي. د دې وجه نه زما محترمو د دې منځونو ډېر اهتمام پکار دی. ګورې زه کله کله ملګرو ته وایم د موږ نه د اسلام ډېر احکامات تللي دي، ختم شوي دي. موږ خو هغه مسلمانان هم نه پاتې چې په جړاګانو به خلکو پیژندل چې الله ته به ولاړو. زمونږ د ایمان معیار خو هغه هم نه دی چې موږ به صدقات دومره ورکوو چې خلکو ته زمونږ د ایمان د معیار معلومات وشي. زمونږ خو د قرآن سره مینه هم دومره نشته دی چې د الله کتاب ته ډېر کینو. زما استاد د یو بل سره اخلاق هم داسې نه دي برابر چې په ما باندې خلک دا ګمان وکړي چې دا مسلمان دی. صرف یو مونځ پاتې دی زما محترمو، هغه هم رانه روان دی. د دې وجه نه زما محترمو د دې د اهمیت اندازه د دې نه ولګوه
حدیث کې راځي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم بیمار شو او مرض الوفات چې د الله رسول په هغه بیماری کې بیا وفاتم شو، نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته ویلي علي رضی الله تعالی عنہ ته आवाज کوي هغه راوغواړئ. علي رضی الله تعالی عنہ چې رالی عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وی د الله رسول ابوبکر صدیق ته आवाज کما. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي هغه ته आवाज کا. حفصه رضی الله تعالی عنها ورته راغله وی د الله رسول عمر رضی الله تعالی عنہ ته आवाज کم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي هغه ته आवाज کا. د دې حدیث د ظاهر نه داسې معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم علي رضی الله تعالی عنہ راغوښتی و، کېدای شي څه خبرې ورسره کولې، څه د زړه رازونه ورته بیانول، خو چونکې عایشې رضی الله تعالی عنها اصرار وکړ چې ابوبکر صدیق ته به آواز کم، د هغه پلار حفصه رضی الله تعالی عنها خپل پلار یاد کړ چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته به آواز کم. نو نبی صلی الله علیه وسلم دی صحابه کرامو سره خبرې ونه کې صرف ورته وکړه. عمر رضی الله تعالی عنہ داسې محسوسه کړه چې د الله رسول باندې بیماری سخته ده. صحابه کرامو ته یې ویلي راپاڅئ د الله د رسول نه. عایشه رضی الله تعالی عنها وی ما ته نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مونځ ټیم دی، نبی صلی الله علیه وسلم بیمار دی، مونځ ته نشو راوتلی. صحابه کرام په صفونو کې ناست دي، د مونځ په انتظار ناست دي. وی نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ای عایشې خپل پلار ابوبکر ته د حکم ورکړه چې خلکو ته جمع وکړي. عایشه رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی د الله رسوله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زما پلار دی، زه پیژنم، هغه د زړه نه ډېر نرم انسان دی. که هغه جمع ته مخکې شو د قرآن تلاوت یې شروع کړو جاړي به د ډېرې ژړا د وجې نه به کېدای شي مونځ هم مکمل نه کړي. د ډېرې ژړا د وجې نه به خلک د هغه د قرآن تلاوت هم وانه اوري. که عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ووایم هغه راشي او هغه جمع ورکړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عایشې ابوبکر ته ووایه چې راشي جمع وکړي مسلمانانو ته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلی جمع ودرولې ده. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه دوران کې چې د قرآن قرات واورېده یا د مونځ شروع د الله رسول صلی الله علیه وسلم تر د خپل وجود داسې سپک سپک محسوس شو. اراده یې وکړه چې بیرته جومات ته وځم او د جمع کې شاملېږم. دوه صحابه کرامو نبی صلی الله علیه وسلم نیولی دی. نبی صلی الله علیه وسلم په هغوی باندې لاسونه اچولی دي. حدیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو د ګوتو نشان دا په دې ځمکه باندې راښکلی کېدلې دي، ګوتو د وجې نه په دې ځمکه باندې داسې لکیرې جوړې شو. دا د نبی صلی الله علیه وسلم حال بیانوم. دومره بیمار دی چې قدم یې خپل صحیح نشو اوچتولی. خو نبی صلی الله علیه وسلم د الله حکم مونځ ته په کومه طریقه را روان دی. زما محترمو صحابه ونیولی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې زنګیږي. حدیث کې راځي د دې خپې د ځمکې پورې د راښکلو د وجې نه د ځمکه باندې داسې لکیرې جوړې شوې. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله جومات ته راووتو صحابه کرامو ولیده نو اکدم یې آواز وکړه په مونځ کې سبحان الله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته تنبیه ورکړه. صحابه کرامو کې ډېر ادب و زما محترمو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جمع ته ولاړ دی، خو چې پوه شو نبی صلی الله علیه وسلم رالی ډایرک را شاته کېده. د الله رسول ورته اشاره وکړه ابوبکر په خپل ځای ودرېږه. نبی صلی الله علیه وسلم راغلی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ښي طرف ته کېناست.
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به د نبی صلی الله علیه وسلم اقتدا کوله، چونکه نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته مونځ کو او خلکو به شاته د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اقتدا کوله. زما محترم غرض مې په دې واقعه کې دا دی چې د مونځ او اودس سره داسې مینه پکار ده که مرګ زما ستا مخې ته چې زما او ستا په خوله د مونځ الفاظ یې ګورې، که زمونږ په سر باندې درد رالی ټوله ورځ به مونځونه په کور کې، ولې لکه طبیعت مې خراب دی جي. زما او ستا طبیعت به د نبي صلی الله علیه وسلم د طبیعت نه زیات خراب شي، او دا عامه بیماري هم نه وه، هغه بیماري چې رسول الله پکې وفات شو، د دنیا نه رخصت شو، په داسې حالت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم خپې نشي اوچتولی، په خپله نشو راتللی، صحابه کرامو نیولی را روان کړی دی. ما په خپل ژوند کې داسې انسان نه دی لیدلی چې په داسې حالت کې مونځ ته راغلی. خو زما محترمو زمونږ په نفس شیطان دومره زورور دی، مړه که په سر درد یې کور کې نه کېږي، ولې مړه وروسته به یې وکړي که نه خیر دی که نه. زما محترمو دا د الله سبحانه وتعالی د طرف نه اهمه فریضه ده. د دې د اهمیت اندازه د دې نه ولګوئ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د سحر جمعې ته مخکې شوی دی، یو کس په حمله وکړه، ابو لولو فیروز په توره باندې یووال. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زخمی شو، را پریوته، وینه ترې روانه شوه، بېهوشه شو. کله چې په هوش کې راغلی، تاسو ته پته شته د ټولو نه اولنۍ خبره یې دا کړې وه چې مسلمانانو د مونځ سره څه وکړو. دا کوم عمر فاروق دی؟ هغه زخمی عمر فاروق چې د دې زخمونو د وجې وفات کیږي، شهید کیږي، چې په هوش کې راغلی، د ټولو نه اولنۍ تپوس چې مسلمانانو د مونځ سره څه وکړو، بیا خپله مونځ مکمل کړو. هسې که دا مونږ وې چې د ټولو نه اول په هوش کې راغلی وې، نو زمونږ په خوله به کومه خبره وې؟ هغه موبایل زما څه شو، تاسو راخستی که نه دی راخستی؟ زما په جب کې پیسې وې، هغه څه شوې، تاسو راخستی دي که نه دي راخستی؟ د عمر رضی الله تعالی عنہ د مونځ سره مینه او محبت ته وګوره چې سترګې یې کولاوې شوې. وایي د مسلمانانو د مونځ څه حالت دی، مونځ یې مکمل که که نه؟ د دې وجه نه زما محترمو د مونځ ډېر اهتمام پکار دی. ګورې زمونږ د مسلمانانو د اسلام او د مسلمانۍ او د ایمان دغه یو نښه مونږ ته پاتې ده، بس د جومات نه به اندازه وشي چې یاره دلته مسلمانان اوسیږي، نور معاملات زما او ستا ګوره د اسلام موافق، د ایمان موافق یا د مؤمنانو نه دي. ګورې د دې وجه نه زما محترمو حدیث کې راځي، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي: امرت ان اقاتل الناس، وایي ما ته امر کړی شوی دی د دې خبرې چې زه د خلکو سره جهاد وکم، جنگ وکم، او دا جنگ ورسره تر هغه وخته پورې وکم حتی یشهد ان لا اله الا الله، تر هغه وخته پورې ورسره جنگ جاری وساتم چې تر څو پورې ایمان رانه وړي، گواهی ورنکړي چې نشته دی لایق د بندګۍ صرف یو الله دی او محمد رسول الله د هغه بنده او د هغه رسول دی، او تر هغه وخته پورې جنگ ورسره وکم حتی یقیموا الصلاة، چې منځونه قایم کړي. په یو بل حدیث کې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په 5 خبرو باندې پروت دی. ګورې زما محترمو د اسلام بنیاد هغه اوچت عمارت نه خیم، دا 5 خبرې چې په کوم انسان کې راشي د ده به ایله بنیاد برابر شي، نور بیا نورې مسلې کې راشي نو دا به د دې بنیاد د پاسه خپل تعمیر برابر کړي. نو چې د کوم انسان دې 5 خبرو کې کمې کوتاهۍ څه معنا شوه؟ چې د ده بنیاد هم کمزوری دی که نه دی؟ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله،
اولنۍ خبره چې د اسلام بنیاد پکې خوستلی شوی هغه شهادت دی د دې خبرې چې د الله نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی او د هغه رسول دی د هغه نبی دی. دا اولنۍ خبره چې په دې باندې د اسلام بنیاد کې خوستلی شوی. دغه شانتې دویمه خبره و اقام الصلاه، د مونځ قایمول. دا هم د هغه اعمالو نه دی چې د هغې باندې د پاسه د اسلام بنیاد کې خوستلی شوی. دا هم د اسلام بنیادي رکن دی. و ایتاء الزکات، دریم زکات ادا کول. والحج، حج د بیت الله کول چې د چا وس او طاقتي. و صوم رمضان، او د رمضان د میاشتې فرضي روجې نیول. دا پنځه خبرې چې په چا کې راشي نو د خپل اسلام د هغې بنیاد برابر کړو. زما محترمو چې د چا په منځونو کې کمی کوتاهی و، د ده د اسلام بنیاد کمزوری دی. د چا چې په زکات کې کمی کوتاهی و، د اسلام بنیاد کمزوری دی. د چا چې په حج کې کمی کوتاهی و، الله وس ورکړی، مال ورکړی، حج ته نه ځي، د اسلام بنیاد کمزوری دی. د چا چې فرضي رجوع کې کمی کوتاهی و، د بنیاد کمزوری دی. د دې وجې نه زما محترمو د منځونو ډېر خیال ساتل پکار دي. دا په ژوند کې ډېرې زیاتې فایدې موږ ته راکوي. د آخرت فایدې که یو طرف ته که د دنیا فایدې هم ورسره الله تړلي. دا موضوع انشاءالله الرحمن زه چلوم، لږه مخکې بوزم چې د مونځ په وجه انسان ته کمې فایدې میلاویږي. د انسان ژوند په ښایسته کېږي، د انسان په ژوند کې ښایست راځي، د انسان سترګې په یخېږي، د انسان زړه ته سکون رسېږي. الله سبحانه وتعالی په مصائب اسانوي، مشکلات اسانوي. د دې وجه نه زما محترمو د دې ډېر اهتمام پکار دی د منځونو. د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی په حقوق الله کې د ټولو نه اولنی حساب زما او ستا نه د مانځه اخلي. دا زما خبره نه ده، حدیث کې راځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامة الصلاة. د قیامت په ورځ به اولنی حساب چې د الله د بنده سره کوي د مانځه په باره کې به کوي چې ای بنده منځونه مې در باندې فرض کړي، وایه د منځونو سره دې کومه معامله کړې ده، د منځونو دې څه خیال ساتلی. اولنی تپوس به د الله سبحانه وتعالی دی. په یو حدیث کې داسې راځي چې اولنی تپوس به الله سبحانه وتعالی د وینې په باره کې کوي. وینې تطبیق د دې دواړو حدیثونو دا دی چې دوه قسمه حقوق دي. یو ته حقوق الله ویلی کېږي، د الله حقونه دي. زکات د الله حق دی، مونځ د الله حق دی، د قرآن تلاوت د الله حق دی. حقوق الله هغه شیزونه چې د الله سره تعلق. دویم دی حقوق العباد چې د بندگانو سره تعلق دی. مثال په طور باندې د یو انسان ته کنځلې وکړي، د انسان بې عزتي دې وکړه یا راولګېدې، الله دې ته موږ وساتي، څوک دې قتل کړه، دا حقوق العباد دي. نو په حقوق الله کې به د ټولو نه اولنی تپوس الله سبحانه وتعالی د مانځه کوي، او په حقوق العباد کې به د ټولو نه اولنی تپوس الله سبحانه وتعالی هغه د دې وینې په باره کې کوي چې دا بنده دې ولې په ناحقه طریقه باندې قتل کړی. زما محترمو دا ډېره سخته خبره ده. ګورې چې اولنی تپوس زمانه د مانځه په باره کې کېږي، ډېر مسلمانان په دې کې هم سستي کوي. اذان به شروع دا به په دکان کې ناست، اذان به شروع د ده په محله کې مسجد دی، مخکې به راشي چې داسې صحابه کرام چې نظر یې نه لګېدله هم په کور کې د مانځه رخصت ورته نه دی میلاو شوی. د دې وجه نه زما محترمو د دې منځونو ډېر لحاظ ساتل پکار دی. حدیث کې راځي علي رضی الله تعالی عنه فرمایي كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت ايمانكم. وی نبی صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رخصتېده، د ټولو نه اخرنۍ خبره چې رسول الله د خولې نه راوتې د هغه د مانځه په باره کې ده.
الصلاة اے د امت خلکو د منځونو خیال ساتئ ګورئ د منځونو اهتمام کوئ ګورئ منځونه ادا کوئ ګورئ د نبی صلی الله علیه وسلم د خولې نه اخرنۍ خبره د مانځه په باره کې راوته کله چې نبی صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل یمن ته لیږل نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته ویلي چې دا یو څو خبرې دغه خلکو ته اهل کتابو ته بیان کړه ځکه دا یمن دا خلک اهل کتاب دي یهود او نصواره دي د ټولو نه اولنی دعوت ورته د توحید ورکه د دې خبرې ورکه چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت جایز نه دی صرف د الله بندګي به کیږي او دویمه خبره ورته دا وکړه چې الله سبحانه وتعالی په تاسو باندې په ورځ او شپه کې 5 منځونه فرض کړي معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې کله یمن ته راغلی نو هغه خلکو ته د دې خبرو دعوت ورکړي د دې وجه نه کله چې یو کافر مسلمان شي د ټولو نه اولنی امر چې هغه ته متوجه کیږي او سړی حکم ورکوي هغه به د مانځه په باره کې ورکوي چې یاره تا خو ایمان راوړو د ټولو نه اولنی امر دا دی چې ته به مونځ کې بعضې علما لیکي که چېرته دله مونځ نه ورتله هسې یې ودروه هسې دې ولاړي د مونځ د یادولو کوشش سره دې هسې ولاړي تشبح بالمصلیین دې کوي د دې دپاره چې دا د مانځه سره عادت شي دغه شانتې زما محترمو کوم انسان چې مونځ نه کوي د هغه حکم څه دی او دا مونځ خپلو بچو ته د دې امر ورکول دا زما او ستا لازم او ضروري امر دی د مور او پلار ذمهواري ده د دې په باره کې که ژوند و انشاءالله الرحمن را روانه جمعه کې به خبرې وکړو اقول قولي هذا